ملګرو زمونږ د 400 د KPK نیوز چې دا کوم چینل دی زه ټولو ملګرو ته یو خواست کوم چې دا یو ډېر ښه چینل دی د 400 دپاره ګویا دا ډېره خوشاین خبره ده نو ټولو ملګرو ته خواست دی چې تاسو دا کتل غواړئ او په دې څه اورېدل غواړئ نن سبا ریډیو ګورئ بیا ګورئ زنده مثال دی بهترین چینل دی زما ټولو ملګرو ته خواست دی چې 400 د KPK نیوز چې دا کوم چینل دی دا سبسکرایب کې دا لایک کې دا شیر پکې نه به کنیکشن را واخلم دا بل پکې نه به کنیکشن نه والم او دې شیشې ته به ولاګوم هغې غوندې کې غلط کې اوازونه ته خدای دې بې خو باسي نو خېټه هغه اوازونه لوی شپېلي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دړه سره په خیر دا د مونږ ښه ملګری دی ګپ لګ او تعالی به مونږ انټرویو هم درکوو او مونږ خو تا سره ګپ لګو که نه کله خو به دې چیړو که نه داسې خو نه چې ټولې دې ته خوږې خبرې کوو دا ویښته د ایکټینګ نه بعد لاړله که نه اول نه چې کله تاسو هلک وی که نه نو داسې خبر شوم وی ډېرې ښکلې زلفې وې او وی ده به پې شیمپوم لګاو او وی کله ناکله به یې په سنډه صابون ووینځه نو دا ویښته کله لاړل څنګه چې تاسو خبره وکړه ما د ویښتو خبره وکړه که نه تاسو ووایئ چې زما ویښته له لاړل که نه چې کله ما واده وکړو څو کال وایي او څوک یې نه وایي اوس ته نه وایي ځینې سړي ځان پټ کړي نن سبا ښځې بدماشانې چې ښځه وایي سټین نو سړی سټیني وایي چې سټ نو وي سټي بار به دې ښه چې توره سپل به وي ویښته به داسې تاویي وروره برید له به کونډه ورکړي خو چې کور ته لاړ یا چې کله هغه کرکټر راغی نو ما په ټول کلي کې په یو خپه وکړم مې نن به زه په ټي وي راځم نو بس داسې تقریبا یو جلک له داسې ښکاره شوم هغه چې سلیم څو پورې په بیډ کې پروت و او کیمره لاله بس داسې راله کیمره آن شوه او واپس بیا سلیم باندې راله بس دقه یو جلک زمو او ما په ټول کلي خبر کو خلکو ته بیا راځي مې نه بس هم دقه و د ډسپوزبل تا خبره وکړه نن سبا زه سوشل میډیا ته زه ټیک ټاک ته خاص کر ټیک ټاک ته زه دې ته ډیران ویم ډاکټر ثروت علي بی بي شیرینه زه او سجاد خلیل نوران شاه طوفان دا پنځه رستا په دې ډونګو کې د زړو چرګانو خوند زه نه خورم شیرینې پخ کړې دې سګند زه نه خورم شیرینې بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه دی قدرمندو کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو ملګری اسدالله جاني او تاسو ګورئ 400 د KPK نیوز قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده ستاسو دپاره ویډیوز کومه تاسو یې خوښوئ تاسو لایک کوئ هم نن بیا یو کوشش کومه په څنګ کې را سره ناست یو لیجنډ یو فنکار دوی سره به خبرې اترې کوو زما د 400 د KPK په شیشه باندې دوی تاسو یو ځل مخکې هم کتلي دي خو ستاسو په ډېر ډیمانډ باندې بیا راغلم ډېر مصروفه ژوند دی کوشش مو کو تګودو مې کو ورپسې مو ځان راورسو خبرې م راته وکړې خو بیا هم خبره داسې ده چې ستاسو دپاره کوم هر څه قدرمندو دوی ته په پروګرام کې هرکلی په خیرالي ستړي مشي وایو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دړه سره په خیر دا د مونږ ښه ملګری دی ګپ لګو او د تقریبا یره کم از کم دا 8 میاشتې شو چې دی ما پسې لګېدلی دي او ما ته رینګونه هم کوي چې عزیره ما ته ټیم راکړې خو تاسو د ایکټر د جون نه والله که څوک هم خبري دومره په منډه جون دی که نه چې زما د کالونۍ کې ډیوټي ده زه دلته سکول کې یم او د ما د کالونۍ ونه تاسو تپوس کولی شئ چې زه کله موټرسایکل سټارټ کړم نو کله په پېښور یم کله په کوواټ یم کله په یو ځای کله په بل ځای د سکول نه بار وځم نو د دې وجې تاله ما ټیم نشو درکولی او دا یې نن رالي سکول ته نو بس نن په عین موقع دې ګیر کړم نو تاله به موږ انټرویو هم درکوو او موږ خو تا سره ګپ لګو که نه کله خو به دې چیړو که نه داسې خو نه چې ټولې دې ته خوږې خبرې کوو بالکل چې ډېر زیات نایس انسان ډېر خوږ انسان دوی سره چې کله کینئ که نه او کله د دوی خبرې واورئ د دوی د خبرو انداز وګورئ تاسو له به هم ډېره زیاته مزه درکړي همدغه خبره ده چې دوی موږ ځان ته راکاږي قدرمندو دوی نه به مختلف تپوسونه کوو هغه بله انټرویو کې دوی نه موږ 2-3 تپوسونه کړي وو خو زه وایم چې نن ته نه لږ غونډې کې ډېر تپوسونه وکړو پرسنل زندګۍ ته هم راشو
عزیر صاحب جی ژوند څنګه چې تاسو وی ډیر زیات مصروفه ژوند دی کنه نو کله چې تاسو دی فیلډ ته راتلې د اکټینګ فیلډ ته اکثر زه چې څوک میلمه کوم هغوی سره مرکه کوم نو هغوی نه دا پوښتنه کوم چې تاسو د شوقیه راغلی که نه تاسو مجبوره وی راغلی دی اړخ ته ډېره زیاته مننه مینوالو که مجبوري ورته وایې نو هم ټیک ته او که شوقیه ورته وایې نو هم ټیک ته شوق زما ډېر زیات و کله چې زه اکټینګ دنیا ته نه راتلم او کله زه ورکوټ یم نو تاسو یقینه کې زما یو ورکوټ کټ و او د کوټې د پاسه به زه پروت وم او ما به دا یو سوک او دا بل سوک دا به ما یو بل ته داسې جنګول کله به مې دې وخه او کله به مې دې وخه یو به مې په هیرو که یو به مې په ویلن که او هغه طریقې به ما کولې خو شوق زما ګوره هر یو کار په شوق کیږي چې شوق دی نی که نه نو چې ته کم کار له ورځې نو په هغې کې به ته خوږېږې که هغه لواري که هغه استازي که هغه اکټینګي که هغه بل څه روزګاري خو چې روزګار ته ته کله وردننه کېږي چې هغه هر یو روزګاري او په شوق یې نه کې نو هغه څیز نیمګړي هر یو شي به د پیسې ته پارجي نه کې هر یو کار که چې ته کې خدای دې کې ته خیر غواړې خدای دې کې ته مزدوري کې خدای دې کې ته چنګچي چلې د دنیا په ګرداب ته چې ته راودانګي نو هغې ته به ته په شوق وردې کله چې ستا شوق ني او هغې له ته وردې هغې کې به ته خوږېږې بالکل بالکل ها دا پوښتنه به درنه هم کومه ډېر زیات ملګري دا ګوري که نه چې ستاسو سر باندې ویښته نشته دا ویښته د اکټینګ نه بعد لاړله که نه اول نه چې کله تاسو هلک وی که نه نو داسې خبر شوم وی ډېرې ښکلې زلفې وې او وی ده به پې شیمپوم لګو او وی کله ناکله به یې په سنډا صابون ووینځه نو دا ویښته کله لاړل اصل کې خبره دا ده چې کله ما د اکټینګ دنیا ته زه تلم نو زما په سر ویښته لکه دا یو داسې زما پروګرام و چې مطلب دا دا ویښته زما کم از کم د واده نه پس پرېوتله او چې کله دا پرېوتله نو دا یو کرکټر ښکاره شو چې کله کرکټر ښکاره شو زه د خپلو مینوالو ما سره به دا پروګرام بار دنیا ټوله ګوري زما د انګلینډ ملګري زما د دوبۍ ملګري زما د یورپ کنټرۍ کې چې څونه ملکونه دي په خدای باور وکړه هغوی ماته چې اوزیره موږ تا ته که ستا په دې سر باندې څونه ویښته دی مې یروره دا خو د سادین ډاک دی او دا خو لویه رشو ډاک دی نو مې دې به زه کم ځای کې ویښته کړم نو مې په دې دا ویښته ډېر ګران دی هغه وایي که په دې 15 لکه هم لګوي موږ یې پرې لګو خو اصل کې داسې ده چې د هر یو انسان یو خپله پرسنالټي وي نو زما استاد اسماعیل شاهد دی نو ماته اسماعیل شاهد صاحب وی چې اوزیره ټیک ته به ویښته مو لګې هر څه به لګې خو چې کم خوند تا سره دا کټا سر کوي یا په دې کې تا اکټینګ کې نو ته خلکو خوښ کړي اوم په دې ځکه چې په دې سر باندې د دې سر ما دونه یا واغېشته چې په دې باندې ما 500 کرکټر یې وکړي او ځکه نن اوزیر شیرپو یم نو زه به تا ته ووایم چې زما یو خپل انداز دی زما یو خپل انداز زه چا کاپي نه کوم زه د چا نخره نه کوم زما یو خپل سټایل دی په خپل سټایل باندې را روان یم او الحمدلله زه پکې کامیاب یم څنګه چې تاسو خبره وکړه ما د ویښتو خبره وکړه که نه تاسو ووایئ چې زما ویښته له لاړل که نه چې کله ما واده وکړو زپېړې مپېړې مو خوړې نو بس بیا خو څوک الوي او څوک یې نه وي اوس ته نه وی ځینې سړي ځان پټ کړي نن سبا ښځې بدماشانې چې ښځه وایي سټین نو سړی سټیني وایي چې سټ نو وي سټي بار به دې ښه چې توره سپل به وي ویښته به داسې تاوی وروره برید له به کونډه ورکړي خو چې کور ته لاړ عزیر صاحب وړومبی کرکټر مو څه کړی و لکه تاسو چې کله اکټینګ ته ان شوې وړومبی کرکټر ستاسو څو یاد دی درته او سن درته یاد دی چې په کوم سن بالکل راته یاد دی دا زما خیال دی 1993 خبره ده چې دا پخوا د سلیم ډرامې ډېرې زیاتې مشهورې وې او سلیم به خلکو کو او خلک سید سردار باچا به او د هغه چې به کله ډرامه وه نو زموږ د کلي خلکو به تندورونه په ماسپښین واچوله په مازدیګر به یې واچوي نن د 15 بجې چې سلیم ډرامه ده نو هغه یو ډرامه وه او هغې کې زما یو ورکوټې کرکټر وه یو کمپاوډر او هغه به صرف مخ ته ته بوسخکۍ خو ډاکټر ته بوسخکۍ اچوي نو هغې ته ما به هغه بوسخکۍ لاندې لږ راغورځو چې مې دا مخ مې ښکاره شي داسې
او په هغه کرکټر پسې ما شپږ میاشتې د ټي وي منډې والې وي او چې کله هغه کرکټر راغی نو ما په ټول کلي کې په یو خپه وکړ مې نن به زه په ټي وي راځم نو بس داسې تقریبا یو جلک له داسې ښکاره شوم هغه چې سلیم صوب پورې په بیډ کې پروت و او کیمرا لاله او بس داسې راله کیمرا آن شوه او واپس بیا سلیم باندې راله بس دقه یو جلک زمو او ما په ټول کلي خبر کو خلکو ته بیا راځم نه بس هم دقه و زه خپلو کتونکو ته او د خپلو لیدونکو ته زه دا وایم که نه چې موږ د راتلونکي نسل دپاره څه کوو راتلونکي زما بچي زما لور عزتونه بالکل فامال شوي دي فامال دا دي چې مطلب دا دی کله چې کور ته ټچ موبایل دننه شو دا د طبیعه ذریعه دننه شوه که هغه ښځی که هغه لوري که هغه زوی وي که هغه نوسان وسي وي زه وایم چې دا ختمه شوه او دا کوم د ډسپوزبل تا خبره وکړه نن سبا زه سوشل میډیا ته زه ټیک ټاک ته خاص کر ټیک ټاک ته زه دې ته ډیران ویم دا ډیران داسې دی چې په ډیران باندې په یو ځای سړی یو ځای کې مرداره پرته یو سړی پې تیر شي او مچان پې نه یو بنګ ناري کې مچان پاسي او خبره ختم شي لکه ټیک ټاک زه دا چې په پردو غلو ټیزونه اچول دي لکه یو سړی به هغه به هلته خواري کړو دی به هغه ګاڼه هلته وي ته پې دلته پې وروره دی لګي خبره کوي دغه خو ډېره لویه خبره ده زه داسې ملګرو سره زه کېناستم چې ورته مې وم وایم راځه کېنه خو چې کله د مایک راواخلم او کله کیمرا پټ کړم او یقین وساته چې بس وایي پکې نه یم نو زه وایم لکه دا ته خو یک ټنکی لګیا یې که نه وایي نه وایي بل څیز دی دا ته چې څه کوې وایي دا بل څیز زه به درته ووایم زما یو سیریل روان دی خواخینګور ایبیټي خیبر باندې زه ګورم 115 اپیسوډ موږ ریکارډ کړل او زه د دې سیره فهمید صاحب ته او اکبر هوتي زموږ کوم رایټر دی ایډوکیټ دی د مردان دی او فهمید صاحب ته یقین په خدای وکړه چې هغه موږ ته د درې جملې وایي موږ ته یو سین یاد کړي بس وي اوزیره دا سین دی دا ته وکړې سچویشن راکړو په هغه سین موږ ځو خو دا پکې نشته د غلطۍ گنجایش به الحمدلله زه دا فخر وایم چې 50 منټ پلی دا چې ته په یو ورځ کې ریکارډ کې دا یو ریکارډ دی ټي وي ته به کله موږ لاړو نن د حجرې سیټ ته وي راځئ به سهار نه به د ماښامه پورې موږ ډزېدو سبا چې دی نو د پټي سیټ دی سبا به پټي ته راځئ موږ الحمدلله پټیم په دغه ورځ کې کوو کورم کوو اجرم په دغه ورځ کې کوو وال ټکولم په دغه ورځ کې کوو ویمیم کوو او دا سیل تاسو کو دی چې کم از کم 115 اپیسوډ دا د ایویټي خیبر په تاریخ کې بلکې خیبر پښتونخوا په تاریخ کې دا زه وایم چې دا ورلډ ریکارډ دی چې دونه غټه ډرامه د پښتو په تاریخ کې نه ده چلیدله څونه چې خواخینګور وچلېده اوس په راشو دی تپوس لکه نه کله چې سکرین باندې تاسو خلک ګوري چرڅه د کپیکې په شیشه باندې تاسو خلک ګوري تاسو خو سوټډ بوټډ یا ښکلې ټوپۍ په سر ده خو بس هغه ټشن پیشن دی او ټره پره ده که نه خلک وایي چې عزیر سره د دنیا پیسې دي دومره پیسې دي ورسره چې دی به په کومو ګاډو کې ګرځي د ده به کومه بنګله وي څه به وایي کتونکو ته الریډي دا اکټران ټول مالدار دي که نه اصل کې خبره دا ده وی چې د خدای نه پټوم که نه نو د انسان نه به څه پټ کړم زه د الله په کروڑونو شکریا ادا کوم زه چې نن د کوم سکول کې یم دا سکول دا چې په کومه احاطه کې زه ناست یم دې کې زه ایز یو نایب قاصد یم یو ورکوټ شان رول مې دی دلته خو زه به ده ووایم چې په دې ورکوټي رول کې دلته چې زه څونه خوشحاله یم او ماله د خلکو که ډایرکټریټ دی که هغه زما دغه چې دا محکمه ورکینګ فوکس دا لیبر سره تعلق ساتي او ته یقین په خدای کو چې زه هلته لاړ شم نو د هغه ځای ډایرکټر د هغه ځای چیرمین د هغه ځای سیکرټري هغه سره د په میز چیس کم او عزت او ذلت دا الله پاک ورکوي او ته یقین په خدای وکړه چې دا نوکري چې ما ته زه به دې دی کې د هغه نه مخامخا زه کالمه چې هغه ما سړی ښه شیر اعظم وزیر صاحب الله دې ژوندی لري د دې بنو دی او زه په پی ان سی آی کې زما پروګرام او د دې پی ټي وي د طرف نه نشترحال د طرف نه زه تللی وم او زما هلته په پی ان سی آی کې د موږ د ټولو نه غټ حال دی اسلام آباد او ځان ته لاړم ما خاکه په بېروزګارۍ باندې وکړه او چې کله ما خاکه ختمه کړه نو شیر اعظم وزیر صاحب ما ته 10,000 روپۍ راکړې او یو وي تاله ما سرکاري نوکري درکړه ما ته په دې
اکټینګ په وجه زه نن سرکار کې پروت یم او زه 450 روپۍ ښه مزېدار د سرکار معلمه نو دا ماته د اکټینګ په بدولت دا نوکري ملو شوې ده. بالکل ها لکه بس شکر دی گزاران ښکلی روان الحمدلله ښه ښکلی وخت تېرېږي بچي مې ټول سبقونه وی او بس چې ښه 2 وخته روټۍ ښه ښایسته کور موټر سایکل الحمدلله مړه یو موټر ګیم پکې ورکوټیا نشته. ډېره غټه خبره ده. تیر مرکه کې تاسو نه تپوسونه شو چې واده م کړی دی بچي م دی هغه شوي دي که نه داسې به وکړو کتونکي چې اوس کوم نوي کتونکي دي هغوی به وایي چې دا پوښتنه ونه کړه خو زه به ایکټینګ ته راشم کرکټر به راته پلی کوی چې مزه وکړي دا کتونکي م ترېنه خوند والي او زه م لږ وخاندم. دا یو ځل دا چلو چې یو ځای کې موږ لاړو یو پروګرام م کړی و زه به میراوس و میراوس ماشاءالله زموږ ډېر لیجنډ ایکټر دی ډېر ښه تکړه سړی دی نو هغه او زه لاړو نو ګپ هم لګو کېناستو یو ځای کې م روټۍ وخوړه که تاسو خیال کړي چې کوم ځای کې وادي نو دا چرګ میرات مړی به پکې خامخی او چې چرګ پکې نه مړوي د ډوډۍ څه خوند نو پیش یې سنو نو موږ یو ځل چې څنګه کېناستو او چې کېناستو نو اوچو چرګان راغلل نو مو میراوس ورته ونښتو اوچو چې داسې و چې لکه د وجود نه اوچو نه سره کړي وو لکه ما ورته ویل لکه خدای دې تباه و برباد کړي موږ خو کور کې ساګ او سوکړک خورو او په ساګونو مړو چې بیا چې باتروم ته ننوځو نو په خېټه ځکه چې ساګ هم خوړلي اورې نو څه خو کېږي م نه زور د لاسه نو چرګان هم وکړل میراوس ته مې غوښه ډوډۍ به اوسه نن د چرګان خورو نو هغه چرګان ډېر زیات موږ وکړو که تا خیال کړي که نه چې کله دا سړی په مړه خېټه ډوډۍ وخوري او دی بیا سملي نو چې په مړه خېټه سي دا خېټه یو عجیبه غوندې کې اواز کې هغه قرارې غوندې کې هغه داسې کې اوازونه د خدای دې بې خو باسي نو خېټه هغه اوازونه لوی شپېلي وی نو هغه کوره ته مې وروره دا چرګان دې راباندې والله چې زاړه وخوړل هغه قسمونه خوري چې تازه مې حلال کړي دي او د لمې غوړو کې لکه خېټې خرابې دي خدای چې تباه که باتروم ښایه کم زیاته به ټوپ وامه دا خېټه که خرابه شو نو زو به کم خو هغه وي والله ګټې خو هغه نه منل او چې په کومو ډونګو کې موږ له هغه چرګ راغلو نو هغې پسې موږ یو بګتۍ جوړه کړه نو وویره یرستا په دې ډونګو کې یرستا په دې ډونګو کې د زړو چرګانو خوند زه نه خورم شیرینې پخ کړې دې سګند زه نه خورم شیرینې تاوی دا چرګ نننې دې ما ویل نه دا پروس کنې دې خو تیر کړي یې فریزر کې 4 نیمې میاشتې ژوند زه نه خورم شیرینې پخ کړي دې سګند زه نه خورم شیرینې یو عزیر چې د میلمه که نو زوړ چرګ دې ورسیلمه که ځان یې ښه پې ډمامه که خوار دې کور کې په غویمه که نو زی راځي لیټرین ته چې یې خېټه کې غویمن دې زه نه خورم زبردست ډېر ښکلی نایس دا به راته وایې که نه چې دا پروګرام به راټولوم ځکه چې دا کتونکي داسې وي که نه چې دوی اکثر بیا چې وګوري وایي دا دومره اوږده ویډیو وایي سکیپ یې که وایي مخکې پې تېر شه نن سبا خو بس مخکې روان چې په دې باندې څومره خواری شوي دي اخره کې زه چې مرکه راټولوم که نه یو خو دا تاسو موږ ته شاعري وکړه که نه ډېره ښکلې یو ایکټ چې داسې وي چې هغه مزه وکړي چې لکه الرډي موږ تاسو په کرکټرو کې ګورو که نه اوس خو ګیره هم نشته هغه دغه هم نشته مشهده هم نشته خو بیا ډېره زیاته مننه یو ځل دا دی چلو که تاسو خیال کړي که نه نن سبا بجلي نشته نو زه اسم نشته نو زه یو دوکان ته لاړم ماته مې کاکا یو 2 پکي خوراکه هغه یې واله که نه 2 پکي مې ته راواخې مې دا 4000 روپۍ د سولر پکي یارو کې وي شیشه ورسره نوړې مې نه نو وي دا خو بغیر شیشې نه چلېږي مې نه دی چلېږي وی جرنیټر باندې م ګویا وروره مې نه دی چلېږي بس زه به یې چلوم که نه دوکاندارونه چې ته ورسره شیشه نوړې دا به ته چلې څنګه نو ما ته ته ماله سی انعام راکړې یاروړه وي ته موږ ته هم دا چلوغه چې بغیر شیشې به ته دا سولر پکې څنګه چلې نه مې ته ماله سی یاره دا یو پکې دی پکې مف شو خو طریقه راته وکړه چې بغیر شیشې به یې چلې څنګه مې ښځه وورنو مې د یو پکې نه به کنیکشن راواخلم د بل پکې نه به کنیکشن راوالم او دې شیشې ته به یې ولګوم
بالکل دغه شیشې ته وایي هسې بې سبه چلیږي نن سبا پاکستان کې هسې هم بجلي نشته. ډېره زیاته مننه، خوشحاله شي. قدرمندو تاسو به د عزیر شیرپو خبرې اورېدلې وي، د ده د خوند ډکې خبرو نه به تاسو هم خوند او مزې اخیستې وي، موږ هم خوشحاله شو. شاته چې د کیمرې نه کوم ملګري ولاړ دي هغوی مو خاندله. عزیر صاحب 400 کې پی کې نیوز کوم چینل چې دی دې وخت کې په د هغې په شیشه باندې تاسو ښکارئ، دې کتونکو ته څه وایه نه چې مخکې پرې تېر شي که نه سبسکرایب یې کړي. ملګرو زمونږ د 400 کې پی کې نیوز چې دا کوم چینل دی د ټولو ملګرو ته یو خواست کوم چې دا یو ډېر ښه چینل دی د 400 دپاره ګویا دا ډېره خوشاین خبره ده. نو ټولو ملګرو ته خواست دی چې تاسو دا کتل غواړئ او په دې څه اورېدل غواړئ. نن سبا ریډیو ګورې بیا ګورې زنده مثال دی، بهترین چینل دی. زما ټولو ملګرو ته خواست دی چې 400 کې پی کې نیوز چې دا کوم چینل دی دا سبسکرایب کې، دا لایک کې، دا شیر کې او کتونکو خپلو بچو باندې په خویندو باندې په بچو باندې ښه تعلیم وکړي. ښه بهترین تعلیم ضروري نه چې هغه ته نوکري میلو شي، خو دا تعلیم د سړي نه ښځه جوړوي او د سړي نه انسان جوړوي. ډېره زیاته مننه. ما به له د اخري پیغام خبره کوله، خو بس عزیر صاحب پوه انسان دی او پوه اکټر دی او لیجنډ دی، بس هغوی هغه خبره په یو خبره کې راټوله کړه. قدرمندو انشاءالله یو نوی پروګرام سره به بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. تر د هغې ټیمه ماله یعنی اسدالله جان یو زما ښکلی مشر عزیر شیرپو صاحب له اجازت ورکړې. په خپلو دعاګانو کې مو یاد ساتئ، هر ځای کې چې ښاد آباد بریالي اوسئ. د لوی الله په لوی امان. د الله په امان.